د مهم خبرونو سرټکي په حکومتي څوکیو کې د بدلونونو څپه ارګ د لوی څارنوالۍ او کورنۍ چارو وزارت لپاره نوې څیرې معرفي کړې. د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو د ځالو له منځه وړل د سولې په خبرو کې د افغانستان مهمه موخه. افغان حکومت له بهرنیو جنګیالیو سره خبرې نه کوي. که ختم تروریسم مخصوصا پناهگاه‌های تروریست‌ها باید نتیجه باشد که در اخیر این گفتگوها به دست بیاریم. افغانستان ته د روسیې د پوځي مرستو لومړۍ څپه 10,000 روسي کلاشینکوفونه د هیواد پوځیانو ته ورسېدل. د ټاکنیزو اصلاحاتو پر وړاندې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غوسناکه پریکړه. د جمهوري ریاست له ټاکنو 1.5 کال وروسته د ټاکنو پایلې بیا اعلام شوې. 33% حقیقت زب عبدالله بوده، 66% هم اشاره چند هم حقیقت زب عبدالله. او په نیپال کې د یوې الوتکې د سقوط په پایله کې د څه کم 23 تنو وژل کېدل. په خیر راغلی. په دې خبري ټولګي کې مو زه روح الله احمدزی هرکلی کوم په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. جمهوري ریاست وایي د بشري حقونو پخوانی غړی فرید حمیدي د هیواد لوی څارنوالۍ ته د نوماند په توګه معرفي کړی دی. د جمهوري ریاست سرچینې وایي د کورنۍ چارو د وزیر نورالحق علومي استعفا د ارګ له لوري منل شوي او د 200 ظفر قل اردو قمندان جنرال تاج محمد جاهد د کورنۍ چارو د نوماند وزیر په توګه معرفي شوی دی. ویل کېږي چې علومي په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د خبرو اترو پایله باید په پاکستان کې د ترهګرو د ځالو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لامل شي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره مهمه نه ده چې څوک له کومې خوا د خبرو میز ته حاضرېږي، خو په پاکستان کې باید د ترهګرو ځالې له منځه ولاړې شي. اتمر خبرداری ورکوي چې افغانستان به له بهرنیو ترهګرو سره خبرې ونه کړي او همداراز هغه کسان چې له خبرو اترو سره سر باسي د څلورو هیوادونو پوځي موخه به وګرځي. د سولې خبرو له څلورمې څلوراړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته خو د افغانستان د حکومت بېساري جدیت پاکستان به د مارچ میاشتې په لومړۍ ورځو کې طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو کوربه وي. هغه څه چې ډېری داسې انګیري چې دغه کار به په حکومت کې د طالبانو د شریکولو په موخه وي. خو د حکومت دغه لوړپوړه چارواکي په دې اړه نورې خبرې لري. وایي چې د سولې خبرې باید پاکستان کې د ترهګرو د ځالو د له منځه وړو سبب شي. ما در پی شخص و هویت از اونا نیستیم، در پی نتیجه هستیم و توقع ما این است که ختم تروریسم مخصوصا پناهگاه‌های تروریست‌ها باید نتیجه باشد که در اخیر این گفتگوها به دست بیاریم. همغږو ډلو او ولسمشر غني د افغانستان د جګړې ټولو خواو ته بلنه ورکړې چې د سولې له بهیر سره یوځای شي، خو د ملي امنیت سلاکار وایي هغه ډلې چې دغې بلنې ته پاملرنه ونه کړي له منځه به یوړل شي. و اگر از این فرصت صلح استفاده نکنه نه تنها ما متحد هستیم که در برابرش اقدام دفاعی و امنیتی خود انجام بدیم، بلکه در عین زمان اگر ملاحظه فرموده باشین در چارچوب همکاری‌های چهار جانبه دیروز همچنان تاکید شد که اگر اونایی که نمیخواین جزء پروسه صلح باشن و تلاش‌های جنگجویانه خود ادامه بدن، هر چهار کشور متحد است که در برابرش اقدامات همه جانبه من جمله اقدامات نظامی را انجام بدن. نوموړی ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت به له بهرنیو ترهګرو سره سوله ونه کړي. د دغو ډلو او کورنیو مرسته کوونکو پر وړاندې به له دقیق سیاست سره ودرېږي. از القاعده و داعش گرفته تا جنبش‌های به اصطلاح اسلامی ازبکستان، ترکستان شرقی، لشکر طیبه و امثالها، اینا افغان نیستن و اینا با ما برنامه صلح ندارن. اینا و همکاران داخلیشان مطلقاً باید با
پالیسی محکم و قوی دفاعی و امنیتی کشور ما روبرو شد. نعره تکبیر الله اکبر. د سولې خبرو سره په یو وخت کې هیواد کې جګړو زور اخیسته. په ظاهر افغان حکومت او ترهګر ډلې د تیر وخت په پرتله د جګړې او سولې په اړه پریکنده شوي، خو وبلیدل شي چې د سولې هڅې په رښتیا هم د جګړې پای ته رسیدو او د پولې هاخوا سیمو کې د ترهګرو د پټنځایونو له منځه وړو لامل کیږي او که څنګه. د روسیې له لوري ژمنه شوې وسلې نن کابل ته راورسېدې. دا د روسیې لومړنۍ پوځي مرسته ده. په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې هیواد یې د افغانستان له حکومت سره پوځي مرستو لپاره چمتو دی او د افغانستان حکومت سره به په دې برخه کې ډېرې مرستې وکړي. په همدې حال کې د هیواد د ملي امنیت سلاکار د روسیې له لوري دغه پوځي مرستې د هیواد د پوځیانو د پیاوړتیا لپاره مهمه بولي او ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت هم له روسیې او متحدینو څخه د لا زیاتو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. له میاشتو انتظار وروسته په پایله کې د روسیې له لوري ژمنې شوې پوځي مرستې نن کابل ته راورسېدې. ټاکل شوې ده چې د روسیې له لوري مرسته شوي 10,000 میله کلاشینکوفونه د هېواد پوځیانو ته په واک کې ورکړل شي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې هېواد د افغانستان پوځ ته د ډېرو پوځي مرستو لپاره چمتو دی. تر دې وړاندې د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې د همکارۍ د پرې کېدو په اړه ریپورټونه خپاره شوي وو، خو په کابل کې د روسیې سفیر دغه ریپورټونه ردوي. موږ د یو خپلواک له ترهګرو ډلو نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي یو. روسیه به د افغانستان له دولت سره خپلو پوځي مرستو ته دوام ورکړي. موږ له دې وړاندې هم د افغانستان پوځیانو ته روزنه ورکړې وه او د دغه ځواکونو د پیاوړي کېدو په موخه به خپلو مرستو ته دوام ورکړو. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ګڼې روسیې د افغانستان په اړه له امریکا سره اړیکې پرې کړي دي، خو دغه راپورونه ناسم دي. دغه پوځي مرستې په داسې حال کې د افغانستان دولت ته سپارل کیږي چې د هېواد پوځیان زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د ملي امنیت سلاکار د روسیې له لوري دغه پوځي مرستې د ترهګرو ډلو له منځه وړو په برخه کې مهمې بولي. مساعی تمام کشورهای ذی دخل به نتیجه مطلوب به خاطر منفعت مردم افغانستان، منطقه و جهان ثمره را تولید کنند. و ما اجازه بفرمایید که آیا پالیسی تقویه نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ما با توجه به کمکی که امروز صورت گرفته و با در نظر داشت مساعی دولت افغانستان بر تقویه هرچی بیشتر این نیروها در تناقض با پالیسی صلح و مصالحه ما قرار ندارد؟ میخوایم به صراحت امروز اعلام بدارم ملت ما باید آمادگی دفاع از خود داشته باشه. حنیف اتمر وایي روسیه به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نوموړی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډله ګواښ د سیمې هېوادونو او په ځانګړې توګه روسیې لپاره ګواښ دی. در این منطقه ما با دشمن مشترک روبرو شدیم. تروریستای منطقوی و جهانی تهدید مستقیم نه تنها به مردم افغانستان بلکه به تمامی منطقه و به کشور دوست روسیه نیز یک تهدید جدی به شمار میره. اتمر د هېواد امنیتي ځواکونو پر وړاندې د شته ننګونو اصلي لامل د پرمختللو جګړه ییزو وسلو په ځانګړې توګه د هوایي ځواک او توپچي په ګوته کوي او وایي چې له نړیوالې ټولنې او روسیې څخه هم د لا زیاتو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. از تمام متحدین و دوستان خود نه تنها خواستار اسلحه خفیفه شدیم بلکه خواستار اسلحه ثقیله و مخصوصا قابلیت‌های هوایی بر قوای خود در سرخط صحبت‌های ما قرار دارد. مثل که جناب سفیر صاحب فرمودن ما همراهشان در گفتگو هستیم در رابطه با کمک‌های بیشتر نظامی مخصوصا بر قابلیت‌هایی که ما تا هنوز او را کاملا نساختیم. روسیې وړاندې اعلام کړی و چې له طالبانو سره ګډې موخې لري او له همدې امله له دغې ډلې سره خبرې کوي، خو اوسمهال د هېواد امنیتي ځواکونو سره د وسلو مرسته کړې چې طالبانو سره په جګړه کې به ترې ګټنه وشي. د تخار 4 تنه اوسیدونکي د ایران او پاکستان په ګډه پوله کې وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. دغه کسان هغه وخت
د برید مخه وګرځېدل چې غوښتل یې په ناقانونه توګه ایران ته ولاړ شي. د تخار د والي ویان دغه پیښه تاییدوي. ایران ته د هیوادوالو غیر قانوني تګ د یو شمېر هغو د مرګ په بیه تمامیږي. 4 تنه د تخار ولایت اوسیدونکي وژل شوي او 3 نور هغه یې ټپیان دي. یادو کسانو غوښتل چې په غیر قانوني توګه د ایران او پاکستان ترمنځ ګډې پول له لارې ایران ته دننه شي چې د یاد هیواد پوله ساتونکو لخوا په ډزو ووژل شول. اینه بچه ما 14 رو خلاص کرد. چی فایده کرد؟ در تمام دوایر دولتی که سر زده کیست. مگر ما قطعش نرفتیم، خودش گفت در فلانه فلانه فلان هر جا رفت این کار پیدا نکرده. ایدیس بیکاری بیچیزی میخواستن خاک ایران را به خاطر غریبی اینا را خاک پاکستان تر میشد سونی ایران در خاک پاکستان را بین این خاک ایران و پاکستان زده شده مینا. اما دولت افغانستان در این باره بیخی بی‌توجه بوده، اصلا توجهی نداره، اصلا پرسان نمیکنه. احمد خان هم هغه کس دی چې د ایرانی پوله ساتونکو له لوري په نښه شوی او یوه شپه ورځ د وژل شوو کسانو د جسدونو په منځ کې تیره کړې ده. نوموړی وایي چې پایله کې بلوچستان سیمې ته د هغه د ژغورلو لپاره ورغلي دي. خودم کشته زخمی دیدیم، 3 نفر شهید بودم، 1 نفر زخمی. بعد از دیگه برای چپ که اومدم مرا کشیدن، شهید کشید، خاک خودشان برد. برای چپ قصه کرد که 130 نفر گفت تایره بمبار کرد زد گفت. اونا ورسرشن بودن گفت اون زخمیشن کشیدن دیگه ورسر نداشت. همون تو من در میدان من خاک کردن. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور دغه پیښه تاییدوي او وایي چې د 4 تنو جسدونه تخار ولایت ته لیږدول شوي دي. 4 جسد در ولایت تخار انتقال پیدا کرده و 3 نفر کسانی که زخمی بودند انتقال پیدا کرده که در شفاخانه در زیر مداوا قرار دارند. اطلاعی که از سوی خانواده ها و مردم برای ما رسیدند تعدادی از هموطنان ما هم به شمول افراد اشخاصی که از ولایات مختلف افغانستان بودند در اونجا کشته شدن از سوی پاسبانان ایران. له 4 کلونو را په دې خوا د تخار ولایت په لسګونه اوسېدونکي د نشه یي توکو د قاچاق په تور په ایران کې اعدام شوي او جسدونه یې خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن یو ځل بیا په ټاکنو کې د اصلاحاتو د راوستو په موخه د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه غبرګون وکړ او له ارګ څخه یې وغوښتل څو دغه فرمان توشیح نه کړي. له بلې خوا دغه کمیسیون هم د ملي یووالي حکومت له رامنځته کېدو 1.5 کال وروسته نن د 1393 کال ټاکنو پایله اعلام کړه، خو اجرایه ریاست د هیواد په ټاکنیز نظام کې اصلاحات حتمی بولي. د ملي یووالي حکومت هغه حکومت چې وروسته له 1.5 کال څخه یې پایله اعلامیږي. دغه حکومت چې د یو سیاسي هوکړې له مخې جوړ شو د 1.5 کال په لړ کې لا هم نه دی توانېدلی څو د هیواد ټاکنیز بهیر کې د اصلاحاتو راوستو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون 1.5 کال مخکې اعلام وکړ چې د 1993 کال ولسمشر زماني ګټونکی او بایلونکی نه لري. نن د دغه ټاکنو د پایلو په ناسته کې ګټونکی او بایلونکی اعلام شو. باطل از او کشیده شد که او تقریبا 8,52,000 چند رای بود که باطل شد از هر دو کاندید که 33% از دکتر صاحب عبدالله بوده، 66% هم اشاره چند هم از دکتر صاحب اشرف علی بوده. اوس مهال ډیری د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه اعلام ټاکنیز بهیر کې یو ډول غبرګون بولي، لکه څرنګه چې دغه کمیسیون یو ځل بیا ټینګار کوي چې ولسمشر باید په ټاکنیز بهیر کې د سمون راوستلو په موخه د کابینې پریکړه په فرمان کې توشیح نه کړي. خلاف قانون یک فرمان تکمیلی رو دوباره صادر میکنیم. ما این از رئیس جلال رئیس جمهور کشور جدا تقاضا کردیم و بازم تقاضا میکنیم که از صدور فرمانهای غیر قانونی دیگه جلوگیری بکنه. خو اجرایه ریاست ټینګار کوي تر هغه چې د هیواد په ټاکنیز بهیر کې اصلاحات رانشي د اوسنیو کمشنرانو د مدیریت تر څارنې لاندې به هیڅ ډول ټاکنې ترسره نشي. یک مسئله روشن است که اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده با کمیشنران جدید و با ترکیب جدید کمیسیون انتخاباتی اجتناب ناپذیر است. ایجاد مشکل سر راه اصلاحات انتخاباتی، ایجاد مشکل سر راه یک روند بسیار کلان ملی است که او هم میتونه ضامن ثبات باشه، هم ضامن امنیت باشه.
دمګړۍ د ټاکنو د اصلاحاتو بهیر په ظاهره د ټاکنیزو کمیسیونونو له لوري ولکه شوی. حکومت هم تر دا مهاله په دې برخه کې محتاطانه ګام پورته کړی. اوس چې دغه لانجو پایله ارڅوي او ټاکنیز بهیر د خلکو پر وړاندې خپل باور له لاسه ورکړی دی. 125 تنه افغان کډوال په خپله خوښه له آلمان څخه بیرته هیواد ته راستانه شول. دغه کډوال د کارموندنې او ښه ژوند کولو په موخه اروپا ته تللي وو، خو د کډوالو ناسمو اسنادو له امله بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. افغان حکومت ژمنه کړې ده چې دغو کډوالو ته به کاري اسانتیاوې برابرې کړي. د سلګونو ستونزو په زغملو او د یونان په اوبو کې د ډوبېدو په منلو سره اروپا او په ځانګړې توګه آلمان ته روان شوي، خو 135 تنه یې له یو کال وروسته په خپله خوښه بیرته هیواد ته راستانه شوي، چې 18 ښځینه او 10 ماشومان هم پکې دي. د کډوالو چارو وزارت وایي د هغوی د کډوالۍ په اسنادو کې ستونزې وې. بالاخره اینا نتونسته بودن که دلایل مدلل را ارائه بکنن و وارد مفادات شوند و بالاخره به عنوان پناهنده پذیرفته شوند. بنابراین در یک حالت میشه گفت که بی سرنوشتی و یا هم مطابق به قوانین بین المللی به اینا بیشتر افراد بیوطن خطاب میشه. په همدې حال کې آلماني رسنیو هم ریپورټ ورکړی چې یوازې د روان کال جنوري میاشتې کې د هېواد 18,000 وګړي آلمان ته کډوال شوي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان پکې منل شوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د راستنې شویو له ډلې ځینو ته یې د کار اسانتیا برابره کړي. افراد تحصیل کرده ای که اونا مهارت های خاص دارن و ظرفیت خاص دارن و افراد تحصیل کرده هستن، جذب از اونا در ادارات دولتی به عنوان اولویت مطرح است. دغو کسانو کولی شو چې له خپلو پرېکړو واوړي، خو ښایي اسنادونو کې د ستونزو له امله بیرته هېواد ته راستانه شوي وي. بازگشت این تعداد از اتباع افغانی داوطلبانه بوده. سره له دې چې زیات شمېر هېوادونو خپلې پولې د افغان کډوالو پر وړاندې تړلي، خو لا هم ګڼ شمېر هېوادوال اروپا ته د تلو په هڅه کې دي. د مالیې وزارت د کندهار د سپین بولدک په ګمرک کې د فساد څېړلو په موخه دغه ولایت ته یو پلاوی استولی دی. دغه پلاوی دنده لري چې د سپین بولدک د سرحدي پولیسو د قمندان له لوري د حکومتي پلاوي د بندي کېدو په اړه څېړنه وکړي. په ورته وخت کې د هېواد د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکي چارو کې د سیمه ییزو زورواکو لاسوهنه لویه ستونزه ده او وایي چې د ګمرک یو شمېر څوکۍ پیر او پلورل کېږي. د هېواد په ګمرکونو کې فساد هغه ننګونه ده چې حکومت په زلونو هڅه کړې چې جرړې وباسي. په دې وروستیو کې د کندهار د ګمرک څو تنه کارکوونکي د فساد په تور نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي. یو شمېر سرچینو یک ټلویزیون ته ویلي چې د جنرال رازق غرور قمندان تادین د دغه کار په غبرګون سره د پلاوي غړي بندیان کړي. امر چې د ولایت مقام د خاصه وي د شبه درنښت او شبه درنوي اجرات شوي دي. اما شخصي افراد او اشخاص چې غواړي په یو رسمي اداره کې د خپل پلټنې وکړي او په خپل سر باندې خلک ونیسي، د دې اجازه نه ده ورکول شوې. ان تر دې چې هغه نفر نیول شوي هم دي د دې د دخول د ګمرک او د ځینو اشخاصو افرادو په دوسیه کې لاسوهنې او یا د دې رسمي چارې د ځنډ سره د مخ کولو مخنیوی شوی دی. خو د مالیې وزارت چارواکي وایي د دغو قضیو د څېړنې لپاره یې کندهار ته پلاوی استولی. معین صاحب وزارت مالی افغانستان در رأس یک هیئت به ولایت کندهار سفر کردند، با مقامات محلی از نزدیک میبینند، با مقامات محلی موضوع را از نزدیک بررسی میکنند تا هر آنچه که حقایق باشه بر اساس از اون ما برای مردم برای ملت گزارش بدیم. هدف ما یعنی هدف وزارت مالی افغانستان است که ما هرگز به کس اجازه نمیدیم که از منابع عایداتی افغانستان به نفع شخصی خود استفاده کنه، در قسمت بیت المال خیانت صورت بگیره. د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي پراخ فساد هېواد کې د پانګونې پر وړاندې ننګونې را پیدا کړي. اشخاصی هستند که بدبختانه در تمام گمرکات سرحدی امیر میگه که ما خود امی چوکی را به دلار گرفتیم و اشخاص و افراد زورور پشت سر امو ایستاد هستند و او را حمایه میکنند و واقعا تاسف آور هستند که پلیس وظیفه گمرک اجرا میکنند. ګمرکونو کې فساد هغه ننګونه ده چې کلونه کېږي ملي عاید د ځینو جهادي قمندانانو او سیمه ییزو زورواکو جیبو ته ورځي، هغه څه چې تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی چې کابو یې کړي. د کابل اوسیدونکي د ډیزلي برېښنا د خورا زیات لګښت
پرې کولو له امله چې د برېښنا شرکت لخوا اعلام شوی سخته نیوکه کوي او ټینګار کوي چې دغه زیاتې پیسې به په هیڅ صورت پرې نه کړي. دوی ټینګار کوي چې حکومت د ډنډغوري په قضیه کې ناغېړي کړې او باید حکومت دغه پیسې پرې کړي. د برېښنا شرکت پرون اعلام وکړ چې د برېښنا د پایو د ویجاړۍ په موده کې څه باندې 170 میلیونه افغانۍ په ارزښت له ډیزلي برېښنا نه ګټنه شوې چې د کابل اوسیدونکي به یې پرې کړي. د کابل تیارو شپو پای خو نوې خبرې د سېشنبې په ورځ د برېښنا شرکت اعلام کړی چې د 170 میلیونه افغانۍ په ارزښت د کابل اوسیدونکو لپاره له ډیزلي برېښنا ګټنه کړې چې خلک یې باید پرې کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي دغه تړون له مخې چې د برېښنا شرکت سره شوی د برېښنا پیسې ورکوي خو له دې پرته د نورو پیسو پرې کولو ته نه دي چمتو. کیلووات 2 افغانی قرارداد کرد، 2 افغانی به گفته خود به قرارداد خود باید اونجا چیز باشه، خود باشه، صادق باشه. برقم کیلووات 2 رو به قراردادش است، برای ما شما کیلووات 34 رو 35 رو میگن و بیکاری است، تمام مردم بیکار است. گازده کجا رسیده، تیل کجا رسیده، مردم کلش برای 1 ساعت برق میمان واره و میمان واره پس میرن. د کابل اوسیدونکي ټینګار کوي په هیڅ صورت کې به هغه باد چې طالبانو بغلان کې له حکومت څخه اخیستی پرې نه کړي. از طرفش روز که اصلا برق نداریم، از طرفش هم 2-3 ساعت برق ما میاد و پس قطع میشه. اینا وقتی که باشه که دولت خودش قبول کرده است که به طالبا پرداخت کنه باشه از ما میگیرن، به خاطرش ما باج بدیم. ما هیچ وقت به هیچ تحت شرایطی که ما راضی نیستیم که پیسې برق بدیم. کابل کې نږدې یوه میاشت برېښنا نه وه. له دغه ستونزې وروسته د ډیزلي برېښنا د زیاتو پیسو پرې کول بله ننګونه ده چې د کابل اوسیدونکي ورسره مخ دي. وبلیدل شي چې د کابل اوسیدونکو او د برېښنا شرکت ترمنځ نوې ستونزې ته څه حل لار لټول کیږي. د هیواد د ښځینهو د بایسکل ځغلونې ملي لوبډله د سولې نوبل جایزې په 5 غوره نوماندانو کې راغلې ده. دغه لوبغاړي له افغانستان څخه دغې جایزې ته یوازینی نوماندان دي. د هیواد بایسکل ځغلونې ښځینه لوبغاړي د 2014 کال د سولې نوبل جایزې د ګټلو په تمه د هیواد بایسکل ځغلونې ملي لوبډلې 8 تنه لوبغاړي د سولې نوبل جایزې 5 غوره نوماندانو کې راغلي. دخترای بایسکل دوانم که با سگ پرابلم هورمون و مشکلات و وضعیت بعد ناگوار امنیتی و اقتصادی تانستن که خود دا 5 بهترین برسانند. این کلانترین افتخار است برای تمام ملت افغانستان ما. اگر دخترای ما موفق شود و یا نشود بازم جای افتخار است که دخترای ما مطرح شدن، ورزش بایسکلرانی در جهان مطرح شده. د دغې جایزې ګټلو په موخه تر اوسه د ایټالیا د پارلمان 113 غړو له افغان لوبغاړو ملاتړ کړی. دغه لوبغاړي وایي د جایزې ګټلو ته هیله‌مند دي. خب تقریبا 1 ماه میشه که ما خبر شدیم که کاندید جایزه صلح نوبل هستیم و سوی 118 عضو پارلمان ایتالیا ما حمایت شدیم که از 200 کاندید 5 کاندید مانده که در بین از اونا تیم بایسکلرانی بانوان افغانستان هم است که شاید 7 ماه یا 8 ماه جایزه به کسی که اول میشه داده شود و من امید دارم که ما این جایزه را از آن خود کنیم. دا لومړی ځل ده چې د هیواد ښځینه بایسکل ځغلونې لوبغاړي دغې جایزې ته نوماند دي. دغې جایزې ته 200 تنه نوماند چې د هیواد لوبغاړي توانېدلي چې 5 غوره نوماندانو کې راشي. ما تونستیم که از تمام افغانستان تیم ما در جایزه کاندید شویم و امیدوار هستیم که بتونیم جایزه را کسب کنیم. ما 1 ماه پیش خبر شدیم از این جایزه. واقعا بر ما جای افتخار. این بزرگترین جایزه صلح در تمام کشور است و اگر ما برنده این بزرگترین جایزه شویم نه تنها بر ما افتخار است، به تمام مردم افغانستان یک افتخار بسیار بزرگ می باشه. افتخار میکنیم که در این جایزه ما کاندید شدیم و دعا میکنیم که در این جایزه ما برنده شویم. د سولې نوبل جایزې مراسم هر کال د هغو کسانو لپاره جوړیږي چې د سولې په برخه کې مبارزه کوي. ټاکل شوي دغه مراسم 6 میاشتې وروسته ناروی کې ترسره شي. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې سره دا ولیک څخه خبر ښاد او بریالي اوسئ. ښه شپه، راحته خوب.